سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ به وئ. دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د پاوس ایرډراپ د ټوکنو نغدولو طریقه او د هغه د NFT یا وچرو اخیستلو طریقه در وښیم. نو راځئ ویډیو تر پای وګورئ چې څنګه خپل پاوس ایرډراپ کې NFT واخلو او هغه NFT خرڅ کړو. لومړی به تاسو ملګرو د پاوس ایرډراپ ویب سایټ ته راشئ. صحیح، دغه د پاوس ایرډراپ ویب سایټ د دې لینک زه لومړی کومنټ یا هم خپل ټلګرام چینل کې کړم. چې پاوس ویب سایټ مو واسکه دلته په دې آپشن به کلیک کړئ. دا به په لومړني آپشن تاسو کلیک واخلئ. دلته به اوس کنټینیو ان ویب سایټ باندې کلیک واخلئ او دلته به کروم براوزر یا بل براوزر انتخاب کړئ. اوس به تمه کېږو ملګرو اصلي صفحه واضح شي. ښه نو دا د پاوس صفحه واضح شوه. دلته ستاسو اکاونټ ښیي، ستاسو موجوده ټوکن. تاسو به یو کار کوئ، پورته به په دغه درې خطو کلیک واخلئ. دلته ګورئ د پری مارکیټ آپشن، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته ګورئ ملګرو، تاسو که چېرته 3 لکه پاوس کوین لرئ، تاسو کولی شئ هغه NFT یا همغه ووچر ته بدل کړئ او هغه ووچر خرڅ کړئ. زه درته طریقه درښیم. ښه، دلته به په نیکسټ آپشن کلیک وکوئ ملګرو، او دلته تاسو کولی شئ ووچر جوړ کړئ. خپل د پاوس ټوکنونه کولی شئ ووچر جوړ کړئ. دلته به بیا په نیکسټ آپشن کلیک کړئ. دا ګورئ ملګرو، تاسو کولی شئ هر 3 لکه پاوس څخه یو NFT جوړه کړئ. د دې کار لپاره به تاسو لومړی خپل وایلټ ته دغه اندازه سولانه لېږئ، 0.205 سولانه، فکر کوم $1.5 شاوخوا کېږي. دا به خپل وایلټ ته لېږئ ملګرو، او چې وملېږئ دلته به دا د ماینډ آپشن باندې کلیک کړئ. ماینډ آپشن باندې به کلیک کړئ، نو ستاسو له حساب څخه 3 لکه پاوس کوین کمیږي او تاسو ته څه کوي، د پاوس یو NFT درکول کېږي. صحیح ده چې هغه به مستقیم ستاسو فانټوم وایلټ ته ورشي. له دغه ځایه تاسو باید خپل فانټوم وایلټ وصل کړئ. ښه نو ملګرو، داسې اوس فانټوم وایلټ ته تاسو لاړلې، دا به اوس خرڅوئ څنګه؟ نو د هغې کار لپاره به بیرته راځو، په همدې پری مارکیټ آپشن باندې به کلیک کوو او دلته به بیا نیکسټ ووهو. صحیح ده. ښه، نیکسټ مو هلته ګورئ ټریډ ووچرز، په دې باندې به کلیک کوو. دغه دلته موږ ته د میجیک ایډن ویب سایټ راوازیږي چې موږ کولی شو دې ځای کې څنګه وکړو، خپل دغه NFT خرڅه کړو. ښه نو په تمه کېږو ویب سایټ واس شي. ښه نو دوستانو، ویب سایټ واسلو. دلته څنګه تاسو ګورئ دا مختلف د پاوس NFT دي چې خلکو خرڅولو ته ایښي. فعلا ملګرو یو څه نرخ هم راولېدلی دی، څنګه چې تاسو ګورئ فعلا خلک په څه ریټ کې خرڅوي، 0.085 سولانه، چې شاوخوا $11 کېږي. په لومړي سر کې دا په یو سولانه کې د دې ریټونه ول، بیا وروسته ورو ورو راټیټ شول، ځکه ډېرو کاروونکو NFT ترلاسه کړي او ټول راغلل دلته یې خرڅولو ته کېښودې. نو په دې اساس یې نرخونه یو څه ټیټ شول، ځکه هر چا سره NFT شوې. ښه، ویب سایټ ته چې راغلی، لومړی به تاسو له دغه ځایه کنیکټ وایلټ آپشن باندې کلیک کوئ. ملګرو خپل وایلټ به دلته لازمي کنیکټ کوئ. په دې زموږ کلیک واخیسته، دلته تاسو ته صفحه راوړي د وایلټ. صحیح ده. دې ځای څخه به اوس موږ خپل وایلټ واصلو. نو دوستانو کنیکټ وایلټ چې مو دلته به په دې ویو آل وایلټس باندې کلیک واخلو او دلته به موږ ته مختلف وایلټونه راشي. صحیح ده. زه په دې کلیک اخلم او دلته ګورئ فانټوم وایلټ. تاسو به همدغه خپل فانټوم وایلټ وصل کړئ. په دې به کلیک واخلو، نو دلته به لاندې بیا په کنیکټ آپشن کلیک واخلو او دا ټیک به ورته آن کړو. نو اوس دا زموږ فانټوم وایلټ ته راځي. فانټوم وایلټ به موږ مستقیم له دې سره وصل شي. انتظار کوو فانټوم وایلټ واس شي. ښه، وایلټ واس شو. دلته اوس موږ ویب سایټ مستقیم ویب سایټ ته راغلو. دلته به اوس خپل وایلټ وصول کوو. دوستانو ویب سایټ چې واس شو، دوباره به تاسو کنیکټ وایلټ ووهئ او بیا به ویو آل وایلټس باندې کلیک واخلئ او دوباره به دلته فانټوم وایلټ انتخاب کړئ. دلته به اوس مستقیم وصل شي. ټیک بیا مان کو کنیکټ به ووهو. دلته اوس موږ ته د کنیکټ آپشن راځي. دا کنیکټ آپشن باندې به کلیک واخلو او دا به اوس وصل شي. اوس به دوباره په دې آپشن باندې کلیک واخلو او ساین میسیج به ورکړو. نو په هغه آپشن چې مو کلیک واخیسته دا ډول صفحه راځي. نو دلته به موږ اوس دا کنفرم کوم څنګه چې مې ویل تاسو باید لږ زره سولانه خپل وایلټ کې ولرئ. نو دلته مې یو څه فیس کټئ، زه په کنفرم کلیک کوم او د دې ساین به هم ترسره شي.
دوستانو وایلټ چې مو وصل شو دا ډول اپشن به درته راشي دلته ستاسو هغه د سول بیلانس او ټول درته ښیي نو دغه ډول به درته راشي نو دلته به ملګرو د دې لپاره چې موږ اوس هغه خپل NFT خرڅه کړو به شو په همدغه اپشن باندې به کلیک کو په د خپل پروفایل باندې صحیح ده پروفایل سم کلیک دغه ستاسو پروفایل دغه ډول ستاسو پروفایل راځي دلته تاسو سره چې NFT هغه دلته تاسو ته ښیي ما سره فعلا نشته ځکه زه نه غواړم خپل پاوس خرڅ کم ځکه ریټونه ډېر ارزانه دي دلته به تاسو مثال په دغه ستاسو NFT یعنی په خپل NFT باندې به کلیک کړئ او دلته د لیست اپشن درکړئ دا د لیست اپشن باندې به کلیک واخلئ ملګرو او دلته به خپل پاوس NFT انتخاب کړئ چې دا مو داستان کې به ورسره ریټ ولیکئ چې په څو یې خرڅوئ ریټ چې مو ولیکه دا لاندې به لیست اپشن ووهئ ستاسو NFT به څنګه شي را به شي په دې مارکیټ کې به د دې ویب سایټ څنګه شي خرڅولو ته کېښودل شي او چې چا واخیسته تاسو ته به مستقیم سولانه راشي همداشان خپل NFT دغه د آیټم په برخه هم که تاسو کلیک کړئ دلته هم خپل NFT تاسو کتلی شئ صحیح آیټم برخه به ووایي دغه ځای کې هم ستاسو NFT یانې درته ښیي چې کوم ستاسو NFT که په دې برخه کې نه ښودی بیا په دغه پورته برخه خپل بیلانس ته په دې کلیک کې دغه ځای کې وګورئ یا بیا تاسو ته وښیي نو دغه ملګرو د پاوس ایرډراپ د NFT جوړول او د هغه خرڅولو طریقه وه خو زما په نظر مې خرڅوئ ملګرو ځکه ارزښت نه لري هر 3 لکه پاوس فعلا په $10 خرڅېږي دا ډېر ناچیزه ده ملګرو په دغه ریټ مه خرڅوئ که چېرته ریټونه پورته شول بیا خرڅ کړئ نو دغه زموږ ویډیو وه هیله ده د خوښې وړ مو ګرځي